خوږو لیدونکو نن درته د نجیبه فیض په اړه مفید مطلب لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. وایي چې د پښتو او اردو سریالونو مشهوره اداکار او د ټلویزیوني خپرونو کوربنه نجیبه فیض وایي چې ځینې خلک ستاسې د ځلېدو له امله ردوي. نوموړې چې د کندوز ولایت اوسیدونکې ده، اوس مهال د پاکستان په کراچۍ کې د یو نوي سریال ثبت یې پیل کړی دی. نجیبه فیض په ټولنیزو رسنیو کې ډیره فعاله ده او د خپلو تازه عکسونو او ویډیوګانو ترڅنګ د خپلو کارونو په اړه هم خپلو مینوالو سره معلومات شریکوي. نجیبه فیض 3 کاله په کابل کې هم تیر کړل او دلته یې په ځینو ټلویزیونونو کې د خپرونو کوربتوب وکړ چې خپرونې ډیر لیدونکي درلودل. نجیبه فیض ډیرې خپرونې په خپله ډایرکټ یعنی جوړ کړي هم دي ترڅو خپرونې یې د خلکو د خوښې سبب وګرځي. نجیبه فیض څه موده وړاندې افغانستان هیواد پرېښود او د تل لپاره پاکستان ته لاړه چې په دې کار سره ډیرې خلکو دا فکر وکړ چې ګواکې نجیبه فیض د پاکستان جاسوسه ده.